شیطان راته مقصد ګرځولی چې ضرورت ده د دغې وجې نه ښځه ده که نر ده انسانانو کې په ټولو کې دا طبیعت پروت ده چې زه دنیا ډېره کړم د دنیا د ډېروالي سوچ ته دي موږ سره د دنیا د راحت سوچ ته خو کله به هوښیارېږو په دا خپل مقصد د زندګي به کله پوهېږو قرآن عظیم شان ویل الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تاسو دغه ډېروالی د عزت ډېروالی د قدرت ډېروالی د اولادو ډېروالی د دنیا غافله کړې یې د الله نه الله ته مو پام نه ده چې دا ډېره کړم تر څه وخته غافله یې کله چې تاسو قبر ته ورکوز کړي د دنیا زندګي د موږ د شپېتو اویاو کلو تر مابین زندګي د عامو انسانانو کم کسان به داسې سلو ته ورسېږي یا د سلو نه واوړي خو د دغه شپېتو اویاو کلو دپاره ټول لګیا یو دا شپېته کاله زندګي برابرو خو د قبر زندګي د موږ دا نه ده معلومات چې مړه شو تر قیامته به څومره وخت وي موږ نه مخکې دنیا 2000 کاله تېر شوي دي دغه زندګي خلکو ټوله په قبر کې تېره کړې آینده به د موږ بیا چې قبرو ته لاړ شو څومره زندګي به د دنیا نوره پاتې دا علم خو یو الله ته ده چې قیامت په کومه ورځ باندې راځي دغه د زرګونو کلو زندګي د قبر زندګي د زموږ کور هغه ده دغه قبر روزه نارې وایي ای انسانه زه د خاورو کور یم بستره د ځانه سره راوړه ای انسانه زه د تیارې کور یم رڼا د ځانه سره راوړه ای انسانه زه د یک تنهایي کور یم ملګری د ځانه سره راوله هلته په هغه قبر کې بستره هلته په قبر کې رڼا هلته په قبر کې ملګری څوک دي نه روپۍ دي نه سره زر دي نه سپین زر دي نه موټر ده نه بنګله ده نه قدرت ده دا یو شی موږ ته قبر ته نه راسره ځي موږ کروڑپتی اربپتی انسانان چې قبر ته ځي نو صرف یو کفن د ځانه سره وړي او که ګدا د درویزهګرو هغه چچګر ځي هم دغه یو کفن د ځانه سره وړي دنیا نه څوک زیات شی نشي وړی هلته هغه ابدي زندګي کې بستره چې تا ته برابرېږي د عمل برابرېږي چې ملایکې د انسان ته ودرېږي پوښتنه تر شروع کړي اتا رب څوک ده اوس نو انسانان څو قسم انسانان دي په غټه غټه داسې توکي چې عام ملګري په پوه شي دوه خیله دي په عمومي توګه باندې یو هغه انسانان دي چې په دنیا کې د خدای پاک بندګي کړې د بل چا بندګي نه ده کړې هغه به دستي هلته جواب یې چې د ما رب الله ده چې پوښتنه تر وکړي چې رب دې څوک ده هغه به ورته چې رب مې الله ده د یو خدای بندګي کړې هغه خدای پاک پېژني خو چې څوک زړه یې صفا نه وي د دنیا او د خواهشاتو هغه هوسونه مینې او محبتونه یې په زړه کې وي د هغه خدایان ډېر وي رب کریم یې امن اتخذ الهه هواه د چا خدای خپل نفس ته چې زړه څه ورته وایي هغه کارونه کوي دغه یې خدای شو په واقع کې ولې خدای هغه ذات ته وایي چې ته به د هغه منونکی یې تا ټوله زندګي د نفس په مطابقت تېره کړه نو خدای پکې بعضې خلک هغه څوک دي چې خپل نفس یې ځان دپاره خدای ګرځولی چا خدای شیطان ده رب کریم یې چې ای انسانه ما تا ته نه ویلي ان لا تعبدو شیطان چې د شیطان عبادت مه کوه چا سجده کړې ده شیطان ته ګورې عبادت خدا نه مانه چې هغه شیطان مخکې ورته ولاړ ده دی یې ویني په سترګو او هغه ته سجده کوي داسې یو څوک شته ولې خدای پاک وایي موږ ته په قیامت کې بیا سورت یاسین کې چې موږ ته وایي چې ما تاسو ته نه ویلي چې د شیطان عبادت مه کوئ هغه عبادت دا ده چې شیطان موږ ته وسواس واچوي ګناه راته خوږه کړي موږ دستي د شیطان ومنو قرآن او حدیث راته وایي چې دا ناروا ده قرآن وایي ناروا ده حدیث وایي ناروا ده عالم وایي ناروا ده مسلمان راته وایي ناروا ده دا ټول اورو خو موږ هغه باندې عمل نه کوو شیطان نفس زړه ته وسواس راواچوي چې په دغه کې خوند ده دستي د هغه پلې روان شو نو عبادت مو د چا وکړو د شیطان اوس نو یو د یو خدای بندګي وي یو د ډېرو خدایانو بندګي وي الله تعالی مثال کې وایي یو هغه څوک ده هغه غلام ده چې د یوه چښتن غلام ده خو چښتن ډېر مهربان چښتن ده او یو غلام ده د ډېرو چښتنانو چې چښتنان ټول ډېر بد اخلاقه دي آیا دا دوه غلامان برابر دي
یو د یوه الله عبادت کې چې ډېر مهربان ذات ده تر مور و پلار نه اویا چنده زیات مهربان ذات ده دغه اولاد چې د مور و پلار سره یو وارې د پلار حق څه وپېژني بیا پلار په ډېرو شیانو کې ورتېرېږي شفقت به کوي ځکه خو مهرباني زیاته ده شفقت یې زیات ده او یو څوک ده چې هغه د ظالمانو په لاس کې ده هغه خپل خدمت تر غواړي خپله ګټه تر غواړي او ویم بد اخلاقه یو ورته دا کار به کوي بل ورته دا کار به کوي دغه غلام زندگی برباده که نه ده شپه ورځ به په خفګان په غمو په ستړیو په ویلو ټکولو په دغو تېروي نو څوک چې د یوه الله عبادت کوي چې الله څه وایي دی د هغه عبادت بندګي کوي په هغه لاره روان وي نو په قبر کې چې پوښتنه تر وشي چې من ربک رب دې څوک ته دی دستي وکړي چې رب مې الله ده او چا چې د نورو شیانو متابعت کړی د هغه نه لوری بیا ورک شي ځکه هم منافقین وي ها لا ادري خلکو به څه ویلې ما ویلې چې هغه مې خدای ده خو اوس نه یم خبر دا بیا ویرېږي چې تقوا نه وي دیانت نه وي هغه سوال و جواب بیا ویرېږي دا دروغ چالکي نه چلېږي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخره مؤمن ته خدای پاک دغه ثبات ورکوي چې په قبر کې هم کلمه نه ویرېږي خپل رب نه تر ویرېږي او پوښتنه تر کړي چې د تا دین څه شی ده اوس چا چې په دنیا کې دین پېژندو په دین عمل کوه چا کوم شی پېژني خو د هغه بیان کوي چې چا لمونځ پېژندلی روژه یې پېژندلی زکات یې پېژندلی حج یې پېژندلی حلال یې پېژندلي حرام یې پېژندلي حلال یې کړي دي حرامو نه ځان ساتلی خو دین یې وپېژنده لکه الله چې څوک پېژني دستي جواب ورکړي چې رب مې الله ده دین هم چې څوک پېژني په دین پېژندګلوۍ باندې عمل ته ویل کېږي چې دین هم څوک پېژني دستي الله ته ورکړي چې دین مې اسلام ده او که داسې و چې چا په دغه دین عمل نه ده کړی و چې چا په دین عمل نه ده کړی د لمانځه قدر نشته ورسره د روژې قدر نشته د زکات او د حج قدر نشته د قربانۍ قدر نشته د صدقې قدر نشته ورسره ټول وخت یا په سود لګیا ده یا په رشوتو لګیا ده یا په غلاو لګیا ده یا په زناو لګیا ده یا په غیبتو لګیا ده یا په دروغو لګیا ده یا په ډیشو په سینماو باندې لګیا ده په دغو شیانو کې وخت تېر کړی د یو مخکیني جهاد په دور کې دا ګیلم جمالي چې ورته ویلې د شبرغانو د دغو طرفونه مشر سړی و ګیرې کې تقریبا سپین لګېدلي و ما د لمانځه پوښتنې ته شروع کړه نه و خبر ګورې په دار د اسلام کې لوی شوی و خو دا دین نه و زده دین نه و کړی زموږ داسې ځوانان شته نه سپین ږیري چې په دغه جومات کې ناست دي دا خو نو هغه ټول ښه خلک راغلي یو چې لمونځ کوو نو خو ښه خلک یو خو چې که اوس په دغه سپین ږیرو کې پوښتنه شروع شي چې په لمانځه کې څو واجب دي په لمانځه کې څو فرض دي لمونځ په څه شي فاسدېږي لمونځ په څه شي مکروه کېږي موږ ته په معلومات نه وي چې دا شپېته کاله مو لمونځ کړی او لمونځ مو دومره نه ده پېژندلی چې فرض کې څه ده واجب کې څه ده په څه شي فاسدېږي نو دا به څرنګه دین وي نو خو نه شو په خبر